دلته موږ ته وایي چې د لبران جیمز په لسو فری تروګانو کې پرلپسې لس ځلې نمرې اخیستلو احتمال څومره دی؟ نو لبران جیمز چې دی د باسکټبال یو مشهور لوبغاړی دی او فری ترو څه شي ته وایي؟ کله چې مقابل لوری فاول وکړي نو د لوبغاړي ته څه ورکول کېږي؟ د توپ همداسې په ازاد ډول هغه ټوکرۍ ته ورغورځول لپاره ورکول کېږي. نو دا شو فری ترو. نو راځو معلوموو چې د دې احتمال څومره دی چې لبران جیمز به په لسو کې لس ځلې په فری ترو باندې نمره اخلي. د دې لپاره راځو موږ ګورو چې د فری تروګانو په سر د نمرو اخیستلو کومه عمومي فیصدي چې ده هغه څومره ده. نو د دې چې موږ ګورو د دې عمومي فیصدي چې ده د فری تروګانو د کامیابۍ فیصدي چې ده هغه 15% ده. او دا موږ داسې ترجمه کولی شو چې فرض مثال داسې وایو چې دلته موږ سره 1 میلیون لبران جیمز دي، 1 میلیون دانې دي او دوی ټول راځي اوله ترو اخلي. نو دلته لیکو چې اوله فری ترو نمبر 1. نو دا چې د فری ترو کامیابۍ فیصدي 15 ده. نو په اوسط ډول موږ ویلی شو چې 15% دغه لبران جیمز چې دلته څومره دي هغوی به دا اوله فری ترو نمره کوي. نو دلته 15% ښیو، فرض چې دا 50% شو، دا به هم 15 شي، دا به هم 15 شي. نو له دې ځای نه تر دې ځای پورې دا به شي 15%. دلته چې څومره لبران جیمز دی هغه به دا نمره واخلي او پاتې 15% چې دی هغوی نه به دا څنګه شي؟ خطا شي. اوس راځو موږ دغه 15% کې بیا خبر کوو، ځکه دا هغه دی چې دوی به دوهم ځل راځي، اوس دوهم فری ترو به غورځوي، ځکه دا خو اولنی مس شو، دا خطا شو ترېنه، دا نور د لوبې نه پاتې شول. نو ګورو چې دوی دې کې څو فیصده دوهمه فری ترو هم نمره کوي. نو لیکو چې فری ترو نمبر 2. نو یو ځل بیا راځو او ګورو چې دا ځل به له دغه 15 څخه څو فیصده دغه دوهمه فری ترو هم نمره کوي. نو موږ پوهیږو چې دغه اوس مخکینی چې 15% هغې نه خطا شوی دا په دې باندې څه تاثیر نه غورځوي، دا فیصدي ثابته ده. نو له دې 15% څخه به اوس بیا 15% دا نمرې څنګه کوي؟ دا نمره به غورځوي، نو دا نمره به اخلي. نو راځو دې کې بیا 15% پیدا کوو، دا به د دې نیمایي شي، دا به 15% شي او دا به 15% شي، دې ځای کې به راشي. نو دا ځلې به دومره لبران جیمز چې دي دوی به نمره واخلي. نو دا شو دا 15 ضرب دی څه شي؟ 15% ضرب دی د دې 15%، یعنی د دې 15% 15%. نو اوس فکر کوم تاسو ته به ترتیب ښکاره شوی وي. راځو دریم فری ترو ته، فری ترو نمبر 3. نو دا به څو فیصده نمره پکې اخلي؟ نو دا به د دې دوهمې ترو د چې چا نمرې اخیستې د هغې 15%. نو راځو دا به نیمایي کو 50%، دا به شي 25 او دا به شي 15. دا به راځي دې سر نه تر دې سره پورې، دومره کسان به دا فری ترو چې دی دې کې به نمره اخلي او دا عبارت مساوي کېږي له څه سره؟ 15% د څه شي؟ د دغه عدد، یعنی 15% ضرب دی 15% او ضرب د 15%. خو اوس که چیرې موږ ځان ورسوو څومې ته؟ لسمې ترو ته ورسوو. نو دلته لیکو چې فری ترو نمبر 10. نو پوهیږو چې دا به د دغه ټولې برخې یوه کوچنۍ فیصدي به دا دې ته ورسېږي چې 10 واړه سر په سر باندې نمرې پکې واخلي او دا به مساوي له څو سره وي؟ دا به مساوي 15% ضرب د 15% ضرب د 15% تر څو پورې 10 ځلې په 15% دلته پکې ضربېږي. نو لیکو چې دا برخه به شي څومره؟ 15% ضرب دی 15% او همداسې ضرب دی 10 ځلې 15%. نو دغه کوچنۍ برخه چې چا دغه 10 نمرې سر په سر واخیستلې د دې شمیر مساوي ده له څو سره؟ 15% ضرب د 15% ضرب د څو ځلې؟ 10 ځلې 15% ضربېږي. نو دغه برخه موږ ته پلاس راکوي. خو اوس که چیرې موږ دغه محاسبه شروع کړو دا موږ ډېر زیات وخت رانه اخلي، حتی که حساب ماشین کې هم ولیکو نو کیدای شي کوم ځای کې رانه غلطي وشي. نو له نیکه مرغه موږ سره د تکراري ضرب لپاره یوه بله عملیه شته چې هغې ته موږ څه وایو؟ د طاقت عملیه وایو. راځو طاقت عملیې په مرسته دا ساده کوو. نو دا ټول عملیه موږ داسې لیکلی شو چې 15% دا ټول په توان د څو؟ 10، یعنی 15% 10 ځلې خپل ځان کې ضربېږي. دا دواړه عین افادې دي
او پوهیږو چې 15% څه معنا فیصد کلمه مونږ تاسو پوهیږو چې د عربي او فارسی څخه دا فیصد صد یعنی سل یعنی په سلو کې 15 نو راځو دا مونږ داسې لیکلی شو چې 15 پر سل او دا ټول په توان د لسو سره او دا ساده کیږي لیکو چې دا مساوي کیږي 0.15 په توان د لسو. اوس به راشو د حساب ماشین ته. دلته لیکو چې څومره دی 15 یا لیکو 0.15 دی که نه 0.15 دا ټول په توان د سو په توان د لسو دا مساوي کیږي له 0.05 دا به سلمې خانې ته چې رالنډ کو دی نه جوړېږي 0.6%. نو لیکو چې دا تقریبا مساوي کیږي له 100 سره تقریبا مساوي کیږي له 0.06 سره کوم چې مساوي دی له 6% سره. نو معنا ده چې د لس پرله پسې فریتروګانو نمره کولو فیصدي څومره ده 6% ده. 6% د احتمال شته چې لس نمرې په فریتروګانو باندې سر په سر واخلي او که څه هم عمومي فیصدي ډیره ښه ده د فریترو باندې نمرو اخیستلو خو د پرله پسې نمرو اخیستلو فیصدي دا دومره لوړن ده دا تقریبا راځي شاوخوا شلو کې یو ځلې تقریبا راځي. اوس راځو دا خبره مونږ عمومي کوو یعنی اوس کچېرې هر لوبغاړي په اړه باندې وویلی شو چې کچېرې د یو لوبغاړي مونږ ته د فری تروګانو فیصدي معلومه وي نو مونږ څنګه معلومولی شو چې دی به څومره احتمال د دې لري چې په لسو فری تروګانو کې پرله پسې لس نمرې واخلي. نو دا مونږ داسې لیکلی شو چې نمونه دلته مونږ تیار لیدلی ترتیب په همدې شکل دی مونږ لیکو چې احتمال د څه شي احتمال د n پرله پسې نمرو دا به مساوي شي د هماغه لوبغاړي یا د هر لوبغاړي چې مونږ غواړو د پرله پسې نمرو احتمال پیدا کړو د هغه فیصدي دلته لیکو د فری ترو فیصدي په توان د څه شي په توان د هغه شمیر چې غواړو پرله پسې نمرو اخیستلو فیصدي یا احتمال ورته پیدا کړو دلته مونږ لیکو په توان د n. د بیلګې په ډول اوس راځو ستاسو په اړه خبره کوو که چیرې فرض کړئ چې ستاسې د فری ترو فیصدي څومره وي 60% وي او غواړئ چې تاسې دا معلوم کړئ چې د 15 پرله پسې نمرو اخیستلو احتمال ستاسې څومره دی. نو راځئ تاسې لیکئ چې 0.6 یعنې 60% دا لیکئ په توان د څو په توان د 50 ځکه تاسې غواړئ چې 15 پرله پسې نمرو اخیستلو احتمال پیدا کړي دا به مساوي شي 0.0 که چیرې دا سلمې خانې ته نږدې کو دې نه جوړېږي 0.08 یعنې 8% تاسو د دې احتمال لرئ چې 15 نمرې پرله پسې واخلئ په هغه صورت کې چې ستاسې د فریتروګانو فیصدي هغه 60% وي. نو تاسو کولی شئ په دې وخت کې نور مثالونه هم وکاروئ مختلف قسمه فیصدیانې واخلئ او مختلف شمیر د فریتروګانو وګورئ چې پرله پسې نمرې اخیستل کیدای شي بیا یې ځوابونه پیدا کړئ.